عمر ابن العاص رضی الله عنه دا چې کله وفات کېدو خپل زوی عبد الله هغه تناسته او ته خبره کوي ډیر زیاتې جړل او تیر عبد الله ابن عمر بل پلارویل تا نه ما یو خبره اورېدلې وه تا به ویل چې کله سړی وفات کېږي ساتې خېږي داسې څوک عقلمند سړی به نه چې زم کدن په ټیم کې د هغه سره خپل عقل باقي پاتې وي او دا موږ ته د مرګ حالات او د مرګ صورتحال موږ ته بیان کړي پلار اوس هغه حالات پتا باندې راغلي دي موږ ته د درخواست کوو چې موږ ته حالات بیان کړه ستا څنګه کدن شروع دی څنګه حالات دي هغه لا او بچیا اوس په ما باندې دا حالات راغلي زه به بیان کوم تاسو ته عمر ابن العاص ته وایي بچیا وایي داسې حالات زه محسوسوم چې اسمان د بره نه راغلی دی ځمکه د لاندې نه ما ته راغلې ده صرف د ستنې د سوم په شان ته سوری پاتې دی او پاک کې زه ځان بچ کول غواړم لیکن بچ کېدی نه شم بیا وایي عمر ابن العاص رضی الله عنه ته زوی تسلي ورکوي پلاره ولې ژاړي دومره هغه ورته فرمایي عبدالله ابن عمر ته بچیا وایي انی قمت علی اطباق ثلاث بچیا ما درې حالات په ما باندې تیر شوي دي یو حالات په ما باندې دا تیر شوی دی چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلک دشمن ما ارمان پیدا او چې د هغه سر به زه کله وهم لیکن دا زه وایم دا زما یقین دی چې که په دغه ټیم کې ماله مرګ راغلی وی زه ډایرکټ جهنم ته تلمه بیا داسې حالات راغی چې ما اسلام راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د اخلاقو د نرمې لهجې نه متاثره شوم دومره مینه مې د هغه سره پیدا شوه چې ما به د ډېر حیا د وجې نه د هغه سته مخ ته نشو کتلی وایي که څوک ما ته ووایي چې د خپل نبي شکل صورت ما ته بیان کا زه نشم بیانولی ځکه چې د نبي مخ ته ما په ډکو سترګو چرته هم نه دي کتلي ما له حیا به راتله چې زه د هغه سترګو ته وګورم د هغه دوی مخ ته زه وګورم درېیم حالات په ما باندې دا راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو اوس مګر دنیا په امورو کې ورننوتو د مشرۍ په امور کې ورننوتلو هېڅ پته نه لګي مخکې حالات خدا چې د نبي صلی الله علیه وسلم سره مینه دومره سیوا وه چې که په دغه ټیم کې زه وفات شوی زه به ډایرکټ انشاءالله تعالی جنت ته تللی لیکن اوس داسې حالات راغی د دنیا امور دي د دنیا د هغې زیب و زینت مشرۍ کې زه ورننوتلم نیتونو کې کېدی شي فرق راغلی نو بچیا هېڅ پته نه لګي چې الله به کوم قسم معامله ما سره کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نه وایي زه دومره متاثره شویم چې ما دغه مخ ته